میدان وردګو ولایت کې د کرونا د وایرس په اړه باندې موږ تر اوسه پورې څه چمتووالی لرو او څه کړي دي، څه پلان لرو. په دې اړه غواړم لنډ معلومات د خپلو هیوادوالو سره شریک کړو. تر اوسه پورې ټول هغه کسان چې د ایران نه راغلي دي، د 550 نه په شاوخوا دغسې کسان راغلي دي چې هغه د موږ د ټیمونو د خوا نه یا خپله د دوی د خوا نه د موږ سره په اړیکه کې شوي دي او تر اوسه پورې موږ هغې ته کورنی قرنطین توصیه کړی دی او د عامې روغتیا د وزارت هغه سپارښتنې چې باید دوی په کور کې څه ډول ځانونه قرنطین کړي او د کومو مواردو نه ځان وساتي، هغه دوی ته توصیه شوې ده. هره ورځ دا د موږ د ردیابۍ یا د تعقیب د کمیټې د لارې نه دی تعقیبېږي. د دوی سره اعراض او علایم چې د کرونا وایرس په اړه باندې د دوی سره ویل شوي دي، دغه په اړه پوښتنه ترې کېږي. تر اوسه پورې موږ درې هغه مشکوک کسان چې دلته موږ ورسره د هغې کې اعراض او علایم پیدا شوي وو هم راوستلي وو، دلته د هغې نه نمونه ګیري شوې، سمپل یې مرکز ته لیږل شوی دی. لله الحمد هغه درې وړه منفي دي. تر اوسه موږ په خپل ولایت په کچه باندې په ټولو ولسوالیو کې هیڅ نوعه مثبته پیښه د کرونا وایرس نه لرو او د هغې دپاره د موږ تدابیر دا دي چې موږ دلته 25 بستره د تجرید وارډ یا ایزولیشن وارډ چې ورته وایي هغه هم فعال کړی دی. که کومه مثبته پیښه کېږي د هغې درملنې دپاره موږ ټول اړین طبي او غیر طبي وسایل او تجهیزات هغه آماده دي. 2 سټاکونه چې یو د عامې روغتیا د ریاست مربوط دی او همدارنګه د سویډن د کمیټې مربوط دی. په هغې کې تقریبا تر اوسه پورې د 3.5 میلیون افغانیو په شاوخوا باندې موږ ورته سپلای او تجهیزات اخیستي دي او د هغې دپاره مختلف ټیمونه دي په ټولو ولسوالیو کې. د ټول ولایت په کچه باندې روغتیایي مراکز او صحي شوراګانې او د موږ هغه رضاکار روغتیایي کارکوونکي چې ټولنې په سطحه باندې دی شتون لري، هغه په دې اړه باندې ټرینینګونه ورکړل شوي دی، په دې باندې پوهول شوي دي تر څو د خلکو عامه پوهاوي دپاره کار وکړي. همدارنګه پرون د ټول روغتیایي مراکزو پرسونل موږ راغوښتي وو دلته. په دې اړه موږ جدي تدابیر نیولي دي. د اوس هم موږ د ولایت مقام د نشیرو کړې ده، د وپاشي کوو، وبتوانیږو انشاءالله چې څو وکولی شو د دې هغه وقایوي تدابیر نور هم جدي کړو. سپارښتنه ولس ته، خلکو ته، ټولنې ته دا ده چې دی په موقت ډول د لاس ورکولو او د روغبړ نه دی مخنیوی وکړي او په هغو تدابیرو او هغه وقایوي سپارښتنې چې د عامې روغتیا د وزارت او د روغتیا د نړیوالې ټولنې د خوا نه دی ته ورکول شوي دي هغه جدي مراعات کړي. لاسونه د ورځې حد اقل د 20 نه تر 30 ځلو پورې په مکرر ډول د 20 ثانیو دپاره په ګرمو اوبو او صابون سره ومینځي. همدارنګه دوی هغه خواړه او غذاګانې چې کله دوی خوري هغه ښې پخې کړي او د ګرمو مایعاتو چای او قهوه که څوک لري د هغې ګرمو مایعاتو نه استفاده وکړي. آیسکریم او یخې اوبه او یخې غذاګانې هغه ونه خوري او په څنګ کې هغه غذاګانې چې هغه او میوه‌جات یا ویټامین سي ویټامین ډي لري دغې نه زیاتره استفاده وکړي. د هغې سره په څنګ کې غواړم یوه خبره د ټولو دوستانو تر غوږو پورې ورسوو. دا سره چې دا یو مهلکه ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده، شدیدا ساري ده، ډېر زر د تماس د لارې او د لاسونو د ورکړې نه ډېر زر انتقالیږي. نو هیلهمندي مې دا ده چې دی په دې اړه باندې خپل جدي سپارښتنه وکړي. خو د دې سره دومره ډېره ویره باید هیڅ وخت ونه لري. هر څه چې دی هغه د الله جل جلاله د طرفه دي. مرض هم الله پیدا کړی، وقایه هم د هغې په لاس کې ده، د هغې نه ژغورل هم د الله جل جلاله په اراده باندې کېږي. نو موږ جدي تدابیر ورته نیولي دي. که احیانا څوک داسې وي چې د ایران نه راغلي وي او یا داسې چا سره ملاقات شوی وي چې هغه د ایران نه راغلی وي، په دغې دواړو وختو کې دوی کولی شي د موږ سره د 102 معاجله شمېره ده، د موږ د 102 شمېرې له لارې د موږ سره اړیکه ونیسي. موږ د دوی خدمت ته که په هر کلي او بانډه کې وي، هر څوک چې وي، دا نه په مذهب پورې اړه لري نه په سیاست پورې، د موږ خدمات عام دي. که د دولت خلک دي، که د دولت نه ولس خلک دي او حتی که د دولت مخالفین دي، موږ د هغوی په خدمت کې موږ د دوی کلي او بانډو ته ورځو او د دوی خدمت وکړو.